عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په روزه کې موږ ته څلور شیان راښوولي دي چې دا روزه کې تاسو دا څلور شیان چې دي هغه کوئ. اولنی شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو په دې کې دوه شیان د الله په خاطر د الله د رضا دپاره دي، دوه شیانو څخه خلاصون نه لري، ته ورته محتاج یې، ته ورته مجبور یې. اولنی شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي استغفار ډېر ووایئ. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اولنی شی استغفار ډېر وایئ. دویم شی لا اله الا الله ډېر وایئ. لا اله الا الله. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله د ورځې سل واره لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر کوچني کاغذه باندې ولیکه لا اله الا الله. دا خو بیخي بس وزن نه لري. او د الله رسول فرمایي دا زما او ستا په فکر دا خبره ده، د قیامت په ورځ دا اووم ځکې اسمانونه مشرق مغرب شمال جنوب، خو په جاز کې به تین درې ځایه تللي یاست، دا ټوله دنیا دا اووم ځکې و اسمانونه د ترازو په یوه پله کې واچوه، دا کوچنی کاغذ لا اله الا الله پر لیکلي دا په بله پله کې واچوه. د الله رسول فرمایي دا لا اله الا الله ورباندې بهار دی، دا ورباندې وزنه دی. موسی علیه السلام الله ته خواست وکړي ډېر په عاجزۍ په ناز، ولې الله یو دی تورې راوښیه چې زه وایم او تا به سره یادوو، زه به تا یادوم. الله ورته وویل لا اله الا الله وایه. ولې الله دا خو ګر جهان وایي. ویل نو خبره دغسې ده، زما د ذاته څه علاوه، زما د ذاته څه علاوه که دا عرش دی، که دا کرسي ده، که دا مځکې، که دا اسمانونه، دا په یوه پله کې که لا اله الا الله په بله پله کې. ځکه الله خالق د موسی علیه السلام هم زما هم ستا هم. اوس الله خپل یوازې ذکر موسی علیه السلام ته نور ښیي، وایي ته یوازې کوې، دا نور به څه کوي؟ وټوله تېر وښول، وټوله ته لا اله. او عجبه خبره دا ده، لا اله الا الله داس نه غواړي، غسل نه غواړي، مسجد نه غواړي، مسله نه غواړي، صفا کالي نه غواړي. ټیک سولو. او یو خو بېادبي دا ده سړی به په باتروم کې به سړی نه وایي. صحیح سولو. باتروم کې به سړی نه وایي. بیا حکیم اختر صاحب رحمه الله لیکلي که یو سړی پر یو ټپ مپ باندې راغلی، ټپ دا مردار ګندګي مندګي پرته وه، دا یې ویلی چې یاره ذکر تونه کیسه نه ده، زه په دغه ځای کې م وایم. صحیح په دې خبره کافر کېږي. صفا خبره صفا. ها الله والا چې کوم دی، امام بخاري صاحب یو حدیث لیکي غسل به وکړي، عطر به ولګول، دوه رکعاته نفل به وکړي، بیا به یو حدیث لیکي، هغه غټ خلک. صحیح سو. لیکن عام اعلان د هغه دی د مسلمانانو دپاره چې بغیر د اوداس هم صحیح ده، بغیر د غسل هم صحیح ده، بغیر د غسل، بغیر د غسله یو مسجد ته نسي راتللی، قرآن نسي ویلی، او بل چې کولی، بل طواف نسي کولی. او عجبه دا سړی غسل نه لري، خپل قرآن مه وایه د بل هغې اورېدلی سي، خپل قرآن مه وایه اجازه نشته د بل هغه اورېدلی سي. الله موږ ته یوه ذره سختي نه ده جوړه کړې، یو مشکل هم نشته پکې. نو د الله رسول فرمایي چیش به وایه لا اله الا الله. لا بیا علما فرمایي دوه سوار څو چې دي وویل، په آخر کې یو وار ورسره وایه محمد رسول الله. هره واره نه لا اله الا الله محمد رسول الله، نه محمد رسول الله زموږ عقیده ده. لکه لمونځ موږ پر تسبو نه وایو، صلات، زکا، صوم، حج موږ نه وایو، د هغه رقم محمد رسول الله هم نه وایو. بریلویان غریبان خو یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم، دا کفریات دي، کفریات. شیگان یا علی یا علی، دا کفریات دي. ټیک سلو. نو بیا د عقیدې سره تعلق لري، د هغه رقم یا محمد یا محمد پر تسبو یې علی ده، ذکر نه دی. ذکر یو د الله کول کېږي، ذکر یو د الله. د پیغمبر علیه السلام چیش دی؟ پر پیغمبر علیه السلام درود شریف، د پیغمبر علیه السلام طریقه، دا دوی خبرې د محمد رسول الله دی. نور بڑای خالص د الله ده، خالص د الله ده، او د الله حق هم دی، او تر اوسه چا بیان کړی هم نه ده، تر اوسه چا بیان کړی هم نه ده. خیر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څه به کوئ؟ اول استغفار ډېر ووایست په روزه کې، دویم لا اله الا الله به ډېر په کثرت سره وایست، درېیمه خبره چې دوی خبرې د الله رسول فرمایي دا د الله د رضا دپاره دي، چې هغه دا دوی در وښولې. دوی خبرې ته چاره نه لري. چاره څنګه چاره نه لري؟ د جهنم څخه خلاصون او د جنت طلب، دا دوی خبرې. په دا میاشت کې به د جهنم څخه خلاصون ډېر غواړي او د جنت په چیش کې طلبګار جوړیږي. د الله رسول فرمایي
یو سړی د ورځې 3 واره ووایي اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار نی اللهم اجرني زه ځان لپاره یا الله زه د جهنم څخه پناه غواړم ماته پناه راکړې یا اللهم اجرنا موږ د ټولو مسلمانانو زه هر سهار واره وایم جنت هم غواړم د ټول عالم اسلام لپاره د الله رسول فرمایي که چا په ورځ کې مشکات شریف حدیث دی د ورځې 3 واره وویل اللهم اجرنا یا اجرني من النار یا الله د جهنم څخه پناه راکړي د الله رسول فرمایي جهنم و الله ته وایي ویا الله دا سړی دونه چیغې درته وایي بغارې وایي لما نجات غواړي لما خلاصون غواړي ته ولې دته خلاصون نه ورکوې ته ولې دی لما نه خلاصوې الله و جهنم ته وایي زما ستا سره وعده ده ته ګواه اوسه دی زه تاله نه درستم 3 ورځې د ورځې 3 واره اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار او د الله رسول فرمایي د جهنم په اور ته خبرې است د الله رسول فرمایي د دنیا اور د جهنم د اور 80 حصہ ده 80 د الله رسول فرمایي د عبد الله ابن عمر سره روایت دی د دنیا اور نه دی دا الله رب العزت 2 واره په اوبو کې وواهي 2 واره پر دغه اور اوبه واچول سوې دا اور یې سوړ کړي سوړ که نه وای تر نن ورځې به هېچا د باکس و یوې دانې ته ګزاره نه وای کوي د جهنم د الله رسول فرمایي دومره قدر د جهنم اور راخلاصي لکه د غوایي سپږمه مشرق کې راخلاصو په مغرب کې به وچ بوټی نسي پاتې لیکن دلته ما تا اور لګولی دی ولې د الله رسول فرمایي دا 2 واره الله په اوبو چش کوي سوړ یې کوي ټنډه یې کوي پرېنځوي هغه زور یې ور ختم کوي که نه دا اور ته به د باکس په یوې دانې ته به ټول دنیا ځان نوی ټینګ کړی او د الله رسول فرمایي د دنیا اور نه دی دا د الله په دربار کې هر ورځ خواست کوي وایي الله ما د جهنم د اوره وساته د دنیا اور دا معمولي اور نه در ښایم هغه پیکچیان لورسي هغه چې کوم اورونه کوم سریه مریه پخېږي څه جوړېږي هلته ورسه هغه اور دغه اور و الله ته هره ورځ خواست کوي د ورځې 2 واره غالبا عبد الله ابن عمر سره روایت دی چې الله ما د جهنم د اوره وساته د جهنم د اوره دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی د جنت طلب به ډېر کوي 4 خبرې په روزه کې 4 ابن خزیمه صحیح حدیث دی استغفار په کثرت سره لا اله الا الله په کثرت سره د جهنم څخه د خلاصون یا الله پناه غواړم یا الله پناه غواړم یا الله پناه غواړم او د جنت طلب یا الله ستا په فضل اللهم اني اسالك الجنه یا الله جنت غواړم د جنت سوال درته کوم د جنت سوال درته کوم د ورځې د الله رسول فرمایي سړی 3 واره وایي اللهم اني اسالك الجنه یا الله لتازه د جنت سوال کوم د الله رسول فرمایي جنت و الله ته وایي الله دا سړی دونه زارۍ درته کوي خاصۍ درته کوي ته ولې د سره یا الله رب العزت درشه نه کوي څور سره وک ما د جنت دونه خواستئ الله و جنت ته وایي زما ستا سره وعده ده دا سړی به زه درلک ما ستا سره وعده ده دا سړی به زه جنت ته درواست څونه اسانه فرموله څونه اسانه مسله او څومره اسانه زما او ستا دپاره که ما او تا دغه لاره اختیار کړه 4 خبرې د الله رسول راوښولې او په خپل هم په روزه کې کولې په خدای قسم زما او ستا د نجات لاره